نن په پاک افغان پوله یو ځل بیا د پاکستانی عوامو لخوا افغان عوامو ته د دوايانو 8 ټرکه امداد ورکړی شو د کوم اهتمام چې پاک افغان کوآپریشن فورم کړی په دغه موقع ایډیشنل اسسټنټ کمشنر اشرف الدین وویل چې د دوايانو دغه پیکج بنیادی مقصد دا و چې په افغانستان کې د یخنۍ شدت انتهایی زیات وي نو ځکه مو د دوايانو دغه لوی کیپ افغان رونو ته حواله کړو. بسم الله الرحمن الرحیم. شکریہ جبران بھائی اور د پاک افغان کوآپریشن فورم نو طرف نه نن به ان شاء الله اته کومه افغان حکام ته حواله کیږي او په دې کې ټول هغه د میډیسن دی او تقریبا د دې مالیت چې کوم دی تقریبا 14 کروڑ وي او زموږ امید دی ان شاء الله پاک افغان کوآپریشن فورم او نور چې کوم امدادي پیکج دی هغه مونږ ته رالېږي ان شاء الله. اسلامي امارات رابطه کار مولانا حافظ فیض محمد خیبر نیوز ته وایي زه د پاکستان حکومت د پاکستان عوام ډیر شکریا ادا کوم او الله دې ته جزای خیر ورکړي دا کوم د دویانو یا د لباس د غسل د پر کوم امداد کړی دی دا ډیر انساني او مسلماني همدردي د دې سره کړی دي او موږ سره د هجرت په دوران کې ډیر امدادونه کړی دي اوس د امداد جری دی او د الله تعالی دغه امدادونه داسې قایم او دایم ولري او موږ ډیر شکریا ادا کوي. ډاکټر محمد ظاهر عادل او ډاکټر شمشیر فود اینڈ ډرګ نمائندگان خیبر نیوز ته وایي په لومړي سر کې خو د پاکستان د عوامو څخه د زړه له تله مننه کوم چې په دغسې یو حالت کې چې ورځ تر بلې هوا په یخېدو دي سړیږي د 8 ټرکه یا 8 موټرې موږ سره درملو مرسته وکړه. موږ به هم هڅه کوو په هغو ساحو کې چې دغو درملو ته ډېر ضرورت وي یا شد ضرورت وي هغو ته ورسوو. پاکستان د ولس نه موږ مننه کوو چې په دغه سختو شرایطو کې زموږ افغانستان سره د دوايانو د درملو کومک وکړ. د هغه دواګانو چې موږ په افغانستان کې په کومو ځایونو کې ضرورت په اطرافو کې دا دوايانو موږ هغه ته رسو چې په کوم ځای کې ضرورت ورته. جی بالکل تاسو وکتل چې د پاکستان عوامو طرف نه د افغانستان عوامو سره دغه د امداد سلسله روانه ده دغه د میډیسن ټرکان اته چې کوم د نن په پاک افغان پوله ترخم افغان حکامو ته حواله کیږي. د کیمرامین عدنان آفریدي سره خلیل جبران خیبر نیوز لنډی.